زړه مې ډېر خفه مسافر شنه یادېږي هره شپه ورپسې یم غمزده زه د دن په تلوسه یار جدا په بل وطن یاد زما په کور مېلمه زړه مې ډېر خفه مسافر شنه یادېږي هره شپه ورپسې یم غمزده زه د دن په تلوسه یار جدا په بل وطن یاد زما په کور مېلمه ګران عبدالهادي ستا د دن پسې زه یم ارماني زړه مو شو پر هر زخمي تا نه دې کړم ستي مسافر په بل وطن پرېږدې شي پردي خواري ګران عبدالهادي ستا د دن پسې زه یم ارماني زړه مو شو پر هر زخمي تا نه دې کړم ستي مسافر په بل وطن پرېږدې شي پردي خواري زړه مې ډېر خفه مسافر شنه یادېږي هره شپه ورپسې یم غمزده زه د دن په تلوسه یار جدا په بل وطن یاد زما په کور مېلمه زړه مې ډېر خفه مسافر شنه یادېږي هره شپه ورپسې یم غمزده زه د دن په تلوسه یار جدا په بل وطن یاد زما په کور مېلمه نشته قدردان مسافر دی زما ښکلی جانان ورپسې کوم ارمان خفګان تل کوم ارمان رابه وساتې لالی راته ګرانه خپله ځان نشته قدردان مسافر دی زما ښکلی جانان ورپسې کوم ارمان خفګان تل کوم ارمان رابه وساتې لالی راته ګرانه خپله ځان زړه مې ډېر خفه مسافر شنه یادېږي هره شپه ورپسې یم غمزده زه د دن په تلوسه یار جدا په بل وطن یاد زما په کور مېلمه زړه مې ډېر خفه مسافر شنه یادېږي هره شپه ورپسې یم غمزده زه د دن په تلوسه یار جدا په بل وطن یاد زما په کور مېلمه ګل قاري منیر په دعا کې دې همیشه یادوي ګرانه دې هېروي په زړګي کې دې ساتي ډېر ښایسته یې تشنه سپین کې مخ دې ګلابي زه مفتون هیله ښه بیمار یم د یار له جدایي تنهایي زور لري درنه لار ورکوي مسافر چې شي اشنا نشي ورانه زندګي ګل قاري منیر په دعا کې دې همیشه یادوي ګرانه دې هېروي په زړګي کې دې ساتي ډېر ښایسته یې تشنه سپین کې مخ دې ګلابي زه مفتون هیله ښه بیمار یم د یار له جدایي تنهایي زور لري درنه لار ورکوي مسافر چې شي اشنا نشي ورانه زندګي زړه مې ډېر خفه مسافر شنه یادېږي هره شپه ورپسې یم غمزده زه د دن په تلوسه یار جدا په بل وطن یاد زما په کور مېلمه زړه مې ډېر خفه مسافر شنه یادېږي هره شپه ورپسې یم غمزده زه د دن په تلوسه یار جدا په بل وطن یاد زما په کور مېلمه دا خپل ترانه مسافر انجینر عبدالهادي ته ډالۍ فرمایش کړې په ډېره مینه صدیق الله صفی قاری مسلم بهیر حافظ نوید الله خبیب رحیم الله سیم قاری میلاد منصور قاری محبوب عباس بلال احمد وفاق قاری اظهار الله عبید وړوکی ماشوم عمر عمري اواز دی د ماسټر خوشنصیب جانان شاعر مسئول حافظ مفتون هلال صاحب د اړیکو شماره 0 اویا شپږ شپېته درې اتیا اوسو دوه دېرش